سلامونه او نیک هیلې د لمر تلویزیون درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بس دوستانو د ښار خپرونه ده نن راغلي پغمان ته په پغمان کې بالاباغ خاص سرته راغلي چې دلته څو ماڼۍ مختلفه ماڼۍ دي نو دلته ډېر هیوادوال راځي د ډېرو ولایتونو څخه راځي د لرې لرې ځایونو څخه راځي ته میلې کوي تفریح کوي ډېر ښایسته چمنونه د غرو بغل یو ډېر ښایسته ماحول نو تاسو به په تصویرونو کې د خیره وګورئ خلکو به خبرې مجلسونه د اختر مبارکیانې چې دی تیر اختر کړي نور به بانډارو سره وکړو دوستانو نو ښار خپرونه د لمر ټلویزیون سره اوسئ وګورئ چې نن په بالاباغ کې څوک زموږ سره مخ کې چا سره خبرې کوو زموږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست دوستانو لکه څنګه چې مې درته وویل بالاباغ ته د ډېرو ولایتو خلک راځي دلته میلې تفریح کوي ډېر ښایسته ځای دی داسې یو دوه ځوانان موږ سره نږدې ولاړ دي یو ځان په ټلیفون اخته کوي د خواښې ټلیفون ورته راکړه د خسر دا بل سره به خبرې وکړو نوم دې راته ووایه السلام علیکم روښه بخیر احمد الله جانه د کوم ولایت څخه کندهار ولایت ماشاءالله راته ووایه نن څو ورځې کېږي په میله پسې راوتلی او دغه ځای چې دی ویل دا څنګه ځای و دا ښه ځای دی موږ ته راغلي زما خپله کور ته دی کډرلی یم دغه مې همدوالان په میله پسې راغلي دی دې راوستلي دي ګرځې وګرځوم مسماران دي که نه دي بس ښه دي نو کندهار خلک تا ته معلومېږي ښه ته راصل ته نږدې راسه ته هم نوم راته وایه ستا نوم ما نوم سلیم احمد سلیم احمد لږ چې د ده میلمه یې نه نور څو کسان راغلي است بس یو مې بل انډیوال دی یو زه یم د دې راغلي دا میلې ته منظرې ته اختر خپل موټر مو راوستلی و خپل موټر ټکر مکر خو به مو نه یې کړي ځغلولې خو به مو نه یې چې لنکۍ راسه در مخ پسې انډل یې کوو پیدا یې کوو یا موږ د دغه لین موټروانان یو بس کندهار وو د کابل وځو دا پیلډر موټر چې که غټ موټر پیلډر موټر چلو د سره به هم خبرې کوو ستا نوم راوله دا ژوندی لره خیر از خیرت صحتمند یاست انشالله نوم دې راته وایي نوم یې احمد شاه دی احمد شاه جان صدري مدري دې ورته غورځولې په فوټبال ټوپلنډه په څه شي مصروفه وي مخکې مو دلته ولا فوټبال وکړي د ځوانانو سره والیبال مو وکړي نو بس تفریح ځای دی حتما نو خپلې کلیوالې لوبې دي زده دي پوټې ډنګې وړون چرګ و اناګۍ وه الاداد و نور داسې لوبې وې په هغوی کې دې کومه لوبه زده ده خوسۍ و هغه لوبې ټولې مو زده دي خو دلته متاسفانه چې هغه ملګري چې کلیوال دي هغه نه دي ټول راسره راغلي چې ټول په هغه لوب باندې سر خلاص او دلته یې راسره وکړي وړون چرګ دې زده دي بلې و هغه څنګه کېږي وړون چرګ وړون چرګ خو نو داسې یو څه دغه لري نو چې حتما وخت نیسي چې سترګې ورتړي بیا نو هغه نفر ته پښه ورکوي بیا هغه چې نوم اخلي که نوم غلط واخلي بیا نو په درو باندې ووي یا بله سزا دلته دې ساعت تېر سو د دا ځای په اړه راته دغه پارک څنګه و دا بالاباغ ډېر بهترینه ځای دی واقعا خدای دې زموږ داسې ملک داسې همیشه د سولې لاندې او ډېر د امنیت لاندې راولي چې داسې همیشه ډېر بهترینه ځای دی خوند ورڅخه اخلو داسې د آرام او د سولې د فضا څخه خدای دې مو همیشه داسې په سولې کې ولري مننه ښه میله درته غواړم دوستانو نو د ښار خپرونه ده هر څوک تر خپلې وسه به دلته ګوردا د حاجي کاکا ناست خپل ماشومان یې راوسي تفریح د میله ده ته برګر رانیولی دي هغه نورو ته ګنان رانیولی دوی سره به مې یو دوې خبرې وکړو نام شما نوش جان هم نان بخورم گپی زن بخیر د تفریح آمدی د خانه نیستی که تنانو نامم هدایت الله هدایت الله جان از کدام ولایت آمدی؟ ما خو قندوز هستیم من هم در کابل زندگی میکنم خو زیبای قندوز هستی کدام ولسوالی؟ خاناباد چطور بود امروز باغ بالا آمدی پارک چطور بود مردم تفریح چهار طرف تفریح است خوش هستند مردم آزاد هستند امنیت است آمدن اینجا تفریح خدا میکنن بچه‌ها را آوردن اینا ما بچه‌ها را آوردیم برادرتان است بچه مامایم است بچه مامایتان خب بیخی برادرتان ول معلوم میشه نام نجم الدین نظری خب آنمی از تفلا براتون بگو بازور در خانه گفتن که را ببرین شما هر روز در تفریح میله میرین امروز اینا را ببرین بهتر است که نه ما تازه از مهاجرت آمدیم از کدام از پاکستان آمدیم خب چه وقت میشه یک و نیم ماه میشه در پاکستان در کجا زندگی میکردی کویته زندگی میکردم خب در کویته زندگی حتما دنمی طرف چی که هستن سبزی در بولدک نزدیک است نه سر شما از چالو باوری او طرف زندگی میکنید؟
او چابات خو چطور بود در وطن که آمدی در بین مردم مال ششتی بیخی در بین پارک خودت ششتی که چهار اطراف سیل کنی دیگه؟ خب به خاطر طفلام است و ما بین شیشتیم که اینا هر طرف سعی کنه یک دقیقه تفریحشان شود راحت تر باشه و راحت تر هم هستیم راستی. خوش شدی خوشحال شدی که بی جای دیدی باغ بالا چطور بود؟ خیلی دیگه جوره نداره ندیده بودیم این قسم جاها را نه که قسم جاها که در وطن است دیگه اون طرف ها خو ما ندیده بودیم ولی اون طرف خو هیچ چیز نیست. تو اینمی تو فهمیدی که کم دوستانو زهم لالش په فوتبال لاسم بسیار تشکر بخیر باشید. بخیر باشید. تشکر. حال نوش جان کنید. تشکر. بیا هم ښه راغلاست دوستانو په همدا باغ بالا کې ګرځو د هیوادوالو میلې تفریح او ساتیرۍ تاسو ښکاره کوو. نو دلته یو ډله ځوانان ناست تاسې تصویرونه کې لږ ولیده او ډېره ښایسته وطني شوروا یې تیاره کړې ده. د یو نفر سره بې خبرې وکړم ټوله به د ډوډۍ څخه نه باسمه. یو نفر سره به زه د دې مجلس وکړم. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام شامل الله ستړی مسیح ماشاءالله څه وطني ترکاري درته پرته ده. نوش جان دې سره ډېره خوندوره شوروا معلومیږي. که دا تاسې دغه جوړوئ روش جوړوئ د څه شوروا سوه؟ والله روش هم جوړوو شوروا سوله خو بس دغسې حال ده نو اوبه ډېرې ورځ ده مرم نه و او ملګري م سره لاړل ولیبال یې فوټبال یې کوه دیګي ته زه تناو یوازې تور ته پرېږدي یوازې زه پاتې وم. د ځوانان د میلې ډېرې نارې وکړل چې میلې ځای ته بوځي بیا وتښتېږي مشران یوازې پرېږدي کار خدمت دغسې دي په لاره باندې مې دوه ورونه دي او په نیمه لار کې بېرته رانه تاوسل وایي موږ نه ځو. هغه پیدل چې دار کار دار امر دا موږ ته وایي په دې خاطر تاسو نه په دې قورمه کې نصیب نه و. او ګوره مخ ته دوستانو تاسې وګورئ ښایسته ترکاري پراته د خپل د وطن تر تیزاک پیاز بل چې شي دي بادرنګ. مننه. دغه ملګري دي که د دوستان یا فامیل له سره یو ځای سوي؟ دا مې زمن دي او دوه درې دانې او نور ورېرونه ورونه او ټول همدغه خپله دا ستا مخته چې ناست دی دا دې زوی دی؟ دا مې زوی ده. دا خو د تا مشر معلومېږي. والله خو بس موږ مسافري زوبل کړي وو که نه نور به م ښه وو. نه ځوان دې ځان ساتلی دی. سعودي کې مسافري کړې 25 کاله. سعودي کې چیرې اوسېدې؟ زه په ټول سعودي کې لکه ګرځو داسې نو اوس به هغه مسافرونه چې په عربي هېوادونو کې پراته دي هغو ته مې یو پیغام وایه چې دغسې ښکلي ځای کې به ګوره یا په پښتو نه په عربي به ورته وایه عربي خو بیا نه کېږي لږ خو به دې زده یي. هغو ته یې پیغام وایه چې راسه خپل ګډوډ به سو بیا به راپور خیر دې دغسې خوند کوي ویې وایه موږ به عربي نه عربي به ښه عجیبه بیا په عربي او ته بیا په خیر په پښتو خپل هېوادوال الله دې ټول په خیر راولي الله دې ښه په خوشحالۍ راولي خپل وطن ته الحمدلله دغسې ښه فضا ښه خلک دا خبره هیڅ مشکلات نشته په د اماراتو او سعودي کې. مننه خوشحاله اوسئ. دغه هېوادوال چې په عربي هېوادونو کې پراته دي هوا ډېره ګرمه ده. دلته حاجي صاحب دغو دوستانو سره په ښایسته هوا کې ناست دی شوروا یې تیاره کړې شاوخوا ملګري ورته ناست دي بس نو خوندونه دي ساتیرۍ دي او ډېر بهترین ځای دی. مننه کور وده الله دې خوشحاله لره ژوندی دی. دوستانو موږ بیا د ملګري څخه اوس وایه اتمه یو عربي پیغام به ځینځې اخلو جګېږې به نه جګېږې به نه جوړ په خیر نوم به دې راته وایه اهلا وسهلا کیف حالک؟ والله ځینې لږه دي شاپور دي لوګر هغسې عربي به درته ووایي اهلا وسهلا کیف حالک؟ دا کم زده تا څومره عمر په سعودي کې تېر کړي؟ موږ هم دغه شپږو میاشتې تېرې کړي دي. شپږ اووه میاشتې یا نو بیا رښتیا موږ راجي صاحب ځان وکړي هغه نو خبرې ما شاپور هغه ته ځي لالي ته د بالکل څنګه و نن دې د خپل دوستانو ملګرو سره میله څنګه و دغه د باغ بالا تفریح څنګه و؟ بیخي والا خوندوره وه بیخي ښه موسم ده. ډېره مننه. نوشي جانې کې وبخښې ډوډۍ نه خورې؟ مننه خیر مړۍ به دې خوړلې کور ودان بس چې راته چې خورې موږ انرژي واخلو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو د کم ځای کې چې کم خپرونه باغ بالا کې نو دلته کله لمر چې کله سایه سي ډېر ښایسته هوا ده او ډېر ښایسته ځای دی. ته ځوانان دا دي ناست دي یو ډېر لوړ ځای ته راختلي دي څنګ ته د چای سماوار تیار دی چای به هم د دې وروسته تیاري. خبرې به لږ ورسره وکړو چې د کم ولایت اوسېدونکي دي او څنګه په تفریح پسې راغلي ساعت یې تېر سوی دي که نه.
نوم دې راته وایي وروره. نوم مې محمد عمر ده. محمد عمر د کوم ولایت اوسېدونکی یاست؟ د غزني ولایت اوسېدونکی. ماشاءالله د ښایسته غزني ولایت. هلته بیا د ولسوالۍ یاست که نه د مرکز؟ نه د ولسوالۍ قرهباغ ولسوالۍ. قرهباغ ولسوالۍ کې دوستانو کورې ورغلاست، ډېر ښایسته بادام، کورت، کشمیش، بل څه پیدا کېږي؟ هر شی پیدا کېږي لکه څه در وښیم؟ لکه چرګ. چرګ هر شی پیدا کېږي لکه چرګ. نو دا بل ورور به هم نوم راته وایي ستا نوم؟ نوم مې سمیع الله ده، د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ یم. دا چې قرهباغ موږ مثال یې ورته وایي ته د کندهارۍ، بل ته وایي ته د دې ځای پغمانۍ، قرهباغۍ بیا هلته ورته وایي د قرهباغ؟ بیا قرهباغۍ ورته وایو. قرهباغیان یاست یعنې؟ موږ قرهباغیان یو. څنګه د ستاسې ولسوالي هم دا تفریح ځایونه لري که نه هغه دښتي ده؟ لري خو هزارجاتو ساحو کې دي، لوړ دي غرو کې، او موږ یو په هواره یو بازار سره نږدې. داسې یو پارک مارک لري، نوم لري چې تاسې ورځئ سیل ته؟ کوم ځای دی هلته؟ هغلته د کولیاکول ده، زیات ځایونه دي. ساعت مو تېر سو نن د باغ بالا پارک ته راغلي یاست، د مختلفو ولایتو خلک ویني، هر څوک په خپله طبع باندې میله تفریح کوي، څوک عکسونه اخلي، څوک فوټبال، څوک کرکټ کوي. و بیخي خوندور موسم دی، باران نن سوی ده، له هرې نګاه ډېر برابر موسم. ساعت یې تېر سو بیخي برابر سو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ چې موږ سره مو خبرې وکړې. ښه میله، ښه ساعتېرۍ درته غواړم. قرهباغیانو بیا به یو ورځ قرهباغ ته درسو. خدای دې وکړي چې ورې سره برابر سوي دي. ټول په اجازه خدای مو راوله خیر یوسئ چې راغلی او موږ سره خپرونه وکړه. ډېره مننه. مننه، خوشحاله اوسئ. نو ورځو قرهباغ ته به هم ورسو دوستانو. د ښار خپرونه ده، هر طرف ته دلته نور ځوان بیا به انشاءالله درځو. تاسې وګورئ دا زموږ شاته ډېر ښایسته تصویرونه دي، ښایسته تعمیرونه دي، خو چې دغه ملګري پرېږدي راسه وروره دې طرف ته که خبرې کوي. دا نو ډېر نمونه جوړ دي. دا اوس وخت کې مکمل کارونه خلاصوي جو هېوادوال راځي، تصویرونو سره اخلي، عکسونو سره اخلي. زموږ سره ماشومان هم دي، هر ځای چې را سره راټولي. دغه حاجي کاکا هم خپل بچی راوستلی دي. دغه مخکې یې مرې تور واړوه. نوم دې راته ووایه؟ محمد. بابا راوستلی؟ څو یې در باندې مصرف کړی؟ کیکې درته رانیوي، روژ، کابلي پلو، څه شي در باندې وخوړ؟ ټول شیان. کیک شیان. کیک شیان یې در باندې وخوړه؟ رښتیا ډېرې در باندې مصرفوي که لږ؟ لږ در باندې مصرفوي؟ ډېرې؟ نه ول ګورې اشاره یې درته وکړله. شعر دې زده ده؟ ته خو یو شعر راته ووایې. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله. په جنت کې دروازې دي، په کونجو کې تکې سرې دي، هغه به خلاصوي چې د قرآن مخې ته ګوري، شبنم په ګلو اوري. توجه نه، مننه. وای تر راسه نو ته چیرې لاړلې؟ توجه نه، مننه. خو موږ بیا ستاسو څخه مننه وکړو. صحیح ده؟ صحیح ده. بالا وایي څنګه یو شعر دې وویلی، دا خو دا یو بیت یې ویلي، پوره دې نه راته وویلی؟ نور نشته. نور نشته؟ زه بابا بیا درته زده کړي، بیا به ووایې. صحیح ده؟ اته دي جنتونه پشکې ډېر دي نعمتونه. زه شاعر وم، دا ټول ویر شول. او شاعر دی، خو دا ټول زنځیر سوله. دلته د تفریح او ساتیرې دپاره راغلی دی. دا زما مې زده و دا شعر. دوستانو خیر دی، نه بیا درته وایم. بیا ځو د نور هېوادوال سره خبرې وکړو، د بابا سره بیا هم خبرې وکړو که څنګه دی بابا. ته راسه، دغه زوی خو دې ماشاءالله شاعر دی، چې ته خپله هم شاعر یې که نه؟ ما زه داسې کیمرې ته مخ راواړوه. خپل نوم دې راته ووایه. نوم یې شراوه کریمي، د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ د صالحخیلو د کلي اوسېدونکی یم. دا څومره ښایسته ولسوالي ده. یوې خپله ولسوالي هم بلې ښایستې ولسوالۍ ته راغلی. هو والا دا د پغمان د قصر هم ډېرې غوره کې دی. نو نن جمعګي و تفریح ورته راغللو، موږ شیلنډه ځای وګورو. نو ډېر خوندور بچي دي ماشاءالله، ښه باجراته دی او ښه شعر یې هم راته ویلي. وایي زه پوره شاعر یم، خو اوس ټوله راسه هېر سوله. والا رښتیا هم واقعیت د شاعرۍ سره ډېره مینه ده. اکثره وخت جلسو ته ځي او باجراته انسان دی، ډېر تقریبا په دویم سیم کې دی، ښه جرأت لري. ته هم تشویقوي چې تشویقوم غواړي چې آینده کې دې زوی څه وشي؟ دا خو خپله د انجینرۍ سره ډېره مینه لري، خو کله کله د شاعري هم ورسره کوم. د شعر او ادب برخه مو تر څنګ په دغه کې هم هغه دی. ماشاءالله تشویقوي خپله ډېر. والا تشویقوي. مننه. د وړو وړو کې تشویق داسې دی، هر څنګه چې غواړي هغسې دی کېدای شي. هغه پلرونو ته پیغام وایه چې ټول افغانستان کې په داخل او خارج کې تا اوس ګوري چې خپل اولادونه باید څنګه وروزي. ټول باید اولادونه باندې تعلیم وکړو او د تعلیم په برخه کې دوی څنګه کو ښه تربیه ورته ورکړو او هغه یې وکړو.
سپورټ یې کو ډېره مهمه سالمه روزنه او د دې چې څه شي مینه وي دغه په پروګرام مثلا هغه ورته تشویق وکړو. ډېره مننه ته هم خوشاله. دوستانو ځو د هیوادوالو سره خبرې کوو. د ښار خپرونه ده ولې نه عکس به هم د سره واخلو موږ به دلته اجازه واخلو تاسې څه تصویرونه وګورئ موږ د نورو هیوادوالو سره خبرې مجلس کوو دا ملګري عکسونه اخلي. سلام بیا هم ښه راغلاست یم دوستانو. حاجي صاحب چې پر دا لوړه غونډۍ باندې سماوار ایښتي ټول مخلوق تر لاندې دی نه دلته ورته ناست دی یو ښایسته چای ورته جوړوي خپل هیوادوال تر کې. اول به خپل نوم راته وایي نام شي بلبل شاه. اوهو بلبل شاه دی به داسې لکه بلبل دغسې بلبلي چای هم راته تیارې. ترموز په څو دی؟ 50. ترموزان کې فرق څه که نه ټول په 50؟ نه ټول په 50. ټول په 50 دی. یو ګیلاس بیا غواړي څو په څو ورکوي؟ دا خوښه ده مفت یو ګیلاس مو ترموز په 50. ښه څومره خوشحاله چې د هیوادوال راځي مختلف ولایتو ده او تلته خدمت ورته کوي چای ورته تیاروي؟ ډېره خوشحاله یم. څونه خوشحاله؟ ډېر زیات. بلبل خو نو باید اتمن یو زمزمه یو شعر یو ټپه یو چیزه بخوانین برما چی رقم بلبل هستی باید بلبلی باشی. روح یاد ندارم. خب چی یاد داری؟ هیچ چیز یاد ندارم. نان خوردن یاد داری؟ نان خوردن. چای چی رقم چند قسم چای برش تیار میکنی؟ چای سبز چای سیاه. خب اینمی دو رقم اینمی دو رقم دیگه چیزی اضافه میکنی مثال زنجبیل یا ایل من دادیم. ایل میندازی. خب بعض کسایی که فرمایش میته یعنی بهر چای میندازی. آره. خوش هستی؟ خوش هستم. چطور است پارک؟ خوبش است. چیش خوبش است؟ کلش خوبش است. کل پاکمان خوبش است. چند دانه تعمیر دارین؟ یک 7-8 تا است. به همه چای میبری؟ نه خود مهمانا میایم اینجا. خب اینجا فرمایش میته خودت ترانسپورت نداری که روان کنی چای؟ نه. تشکر یک جان تشکر کاکا بخیر باشی خداحافظ خداحافظ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو راغلو دلته د ملګرو پر دې سره جنجال دی یو وایي چې شور تو مال غزل راته وایي سري برویل غزل به دی درته نو اوس پر دې به جنجالو خپرونه مو بیرته راشروع کړه. نو دلته ملګري ناست چې د کوم ولایت اوسېدونکي دي څنګه راغلي دي څه یې وکړه څه یې ونه کړله. اول به دا زما څنګ ته ملګري خپل نوم راته ستا نوم؟ ما نوم زلمی خان. زلمی خان. او ستا؟ سمیع الله. حکمت الله. ما نوم جاوید احمد. هغه انجینر جن کړو سره اضافه ډاکټر خو چې هغه ژر بار په سر کوي ډاکټر چې نه مریض لري ځان موږ بیکاره یو دغه خلکو ځای نشته ځکه مې پسې ونه وای. کوم برخې انجینر یاست تاسو؟ آی ټي. ماشاءالله دا اول خو د پارک په اړه د انجینري د نګاز څخه دغه تعمیران چې ویني څومره خوند درکوي چې د پخواني سیستم باندې جوړو بیرته هغسې ورغول سول او جوړ سو هیوادوال راځي عکسونه میلې کوي. د دې په جوړولو خو موږ ډېر خوشحاله یو. د ښه کار دی ښه اقدام دی او د خلک چې راځي دلته د تفریح دپاره یو ځای ورته برابر شوی دی. خلک باید د نظم وساتي هغه څه شی چې دلته اچوي هغه بیرته ټول کړو ورسره داسې مقصد د پارک خرابي ونه کړي. ډېره مننه انجینر صاحب محترم. سلامات اوسې ورور. ور ودان انجینر صاحب ډېر ښایسته پیغام درته وړاندې کوي. نو دا ورور به راته وایي ته کومه برخه کار کوې؟ ته هم د انجینر؟ ډریور یم. د کومو موټرانو ډریور؟ هغه 580 موټر دی بس دا خلک وړم راوړم کابل و کندهار و هرات و نیمروز. 580 دا نوي موټران چې دي اوس خو سړکان جوړ سول ډېر ښایسته سوي دي خلک لږ شکایت کوي وایي تنګ دي ټکرونه کم سوي دي که نه؟ دا ناولده موټران چې ټکرونه کوي دغه 580 خاص ټکر مکار نه کوي چې ناولده نه وي. ټکر مکار نه کوي خو که ټکر وکړي 50 غځوي. دغسې ده که نه؟ دا کیسې ورسره ستا و. زه به ستاسو یو کوچنی امتحان واخلم د موټروانۍ کې 2-3 اشارې به درته ووایم ته راته ووایه چې دا اشاره د چیش دپاره ده. صحیح دی؟ دغه اشاره د چیش دپاره ده. دا اشاره د چیش دپاره ده. داسې اشاره چې کړې د ګول دپاره ده. ګول دپاره ده. او داسې اشاره چې تمرق به څه وارخطایي لري هر څه چې ګرده ورکي کړی. نو دوستانو
اشارې وایي ګرد دې راسوري کړې رښتیا هم دا په رنګو لیکل کېږي هغه دا شبنامه پر خپل موټرانو هم تاسې نه موښلوئ ځینې کسان شکایت کوي وایي د موټرانو باندې شاته خوا شبنامه نه یې موښلولي موټر خراب شوی شاته یې ډبرې ایښي وایي کله چې ولاړ شي د مخ ډبرې ټولې کړه د شا دا ایرې سي هغه چې موږ پوره سو په دا ډبرې کې وموښلو ټیلران والا د ټیلران والا څه موږ ډېر په تکلیف د مخ به تیله کېږي شاته هېڅ شی نه معلومېږي مازداوي هم ډېرې سوي مازدا یو ټرکټرانو والا څخه به نو هېڅ نه په تکلیف هغه خو بیخي زرنج والا څخه به بیخي په تکلیف دی یا دغه څه بیخي لارې دغه مالداره خلکو څخه به هېڅ په تکلیف نه چې د پسونه رایله کې سړک ته یودم الله خو نو د افغانستان سړکان چې گزاره به ورسره کوو نو قرار به انشاءالله هر څه سم سي نن سړک سم سو سبا به اشارې ولګول سي بل سبا به علامې بل سبا به ترافیکي قوانین دا به ټول مراتیږي نو هیلو ارمان مو همدا دي د خیر سره چې ټول به د خیر جوړېږي ښه میله درته غواړم مننه ژوندی اوسه دوستانو تاسو څو تصویرونه وګورئ د ښار خپرونه ده که چیرې وخت خلکو سره خبرې کوو نه خدای په اماني ده بو دوستانو دا و د ښار خپرونه چې تاسو په پغمان کې باغ بالا کې وکتل نو د نړۍ ټلویزیون درنو لیدونکو د نړۍ په هر ګوټ کې چې هیله ده چې د خپل وطن یو تندم په مات سوي زموږ خپرونه پر همدا ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه ستاسو حضور ته حاضرېږم ښې چارې درته غواړم الله مو مال څه خوشحاله ژوند ولرئ خوشحالې میلې ولرئ تفریح وکړئ راووځئ وګرځېږئ بس تا هفته کار کوي د یوه ورځ چې د خپلو ملګرو سره راسئ یو پارک ته میلې ته د ټول هفته به مو دماغ چارج شي الله مو مل شه